بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترشي هفتكي من دالله رب العزت بتوفيق سرا یو قرآنی مجلس کړه. هغه نشست او ناسته چې هغه تعلق ساتي قرآن کریم کې د سوچ او فکر او د تدبر سره. او دا خبره ما ذکر کړې وه چې قرآن الله رب العزت اصل کې را لېږلی هغه د تدبر او د سوچ او د فکر دپاره دی، چې دی که دی سوچ وشي، دی که دی تدبر وشي. او یو څو ایتونه ما ذکر کړي وو چې انسان پکې سوچ وکړي نو لویه فایده، لوی حکمتونه پکې دي. هماغه سلسله کې به نن د الله رب العزت په توفیق سره یو څو خبرې به نن وکړو د بعضو ایتونو په باره کې. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، لاړ د مکې نه مدینې ته. یو 14 میاشتې رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ وکړو بیت المقدس ته، او غوښته رسول صلی الله علیه وسلم دا او خوښه یې دا وه چې قبله د کعبه. دا خبره څو پیرې بیان شوې، تاسو تفسیر په درسونو کې اورېدلې، دا حدیثونو کې چې بیا الله رب العزت ایتونه راولېږل او قبله کعبه وګرځول، بیت المقدس طرف ته مخ کول منسوخ کړو. نو الله رب العزت بیت المقدس طرف ته مخ کول هغه منسوخ کړو او قبله کعبه وګرځوله. په دغه منځ کې چې څو پورې د الله دا حکم لا نه و راغلی او دا قبله بدله شوې نه، نو رسول وسلم به وخت په وخت د اسمان ته کتو. ولې؟ که الله وحي راولېږي او دا قبله بدله شي، خو څه به وي نه، ځکه د الله نه خو نشي مخکې کېدی، او نه د ځان نه حکم هغه بیانولی شي چې ووایي مسلمانانو ته چې بس د سبا نه کعبې ته مخ کوي. دا خو د پیغمبر کار خو نه دی. قبله به کمه او کمه به نه وي، دا کار د الله دی، د رسول وسلم نه دی. د رسول وسلم کار صرف بیانول دي او کول دي د هغه څه چې ورته الله ویلي. نو هغه به مخکې د اسمانونو ته کتو. که چېرته الله مهربانه شي او څه وحي راولېږي او دا قبله بدله شي، په دغه منځ کې الله رب العزت ایتونه راولېږي. د دویمه سپاره چې شروع کېږي قرآن کریم کې، دې دا اولنی مخ، ورپسې دا بل نیم مخ، بلکې دا 2 مخه ووایه، اولنی 2 مخونه. دا ټول تعلق ساتي د مسلې د قبلې سره، او قبله بدله شوه او د بیت المقدس نه کعبې ته شوه. په دې کې که سړی سوچ وکړي که نه، یو ناشنا خبره ته بیان کړه. الله په هغه منځ کې وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء. الله وایي موږ اینو ستا دا مخ اړول راړول په مخ اسمانونو ته. ته چې په مخه ګورې راګورې اسمان ته، الله وایي زه دا ګورم. فلنولینک قبلة ترضاها، موږ به ستا مخ هغه قبلې ته واړو چې ستا خوښه ده. دې کې سوچ وکړه. سوچ خبر هغه دا ده، دا موته چې په دې زړه کې څه خبرې اوړي راوړي که نه، او چې دا داسې شی وی او دا داسې شی وی، دا هر څه الله ویني. الله غافله نه دی د هغه څه نه. ستا چې کوم امیدونه دي او کوم ستا امنیات دي چې الله دا پوره کړي،
نو ته دا سوچ مه کوه چې الله ته غافل. الله دا هر څه ویني، یو ورځ به پوره کړي. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قرآن کې الله وایي زما په نزد د هر شي یو اندازه ده مقرر، تقدیر خبره ده. داسې نه کېږي چې ته څه وغواړې او هغه به په هغه ټیم کېږي، وبه شي، خو د دې به خپله یو اندازه یو مقرر وخت به وي. دې آیت کې زموږ دپاره ډېر داسې یو خبره پرته ده که نه چې زړونه پرې په ارام کېږي، انسان ته سکون رسي. په انسان باندې چې کله سخته راشي نو دی په دې سخته کې ګډوډ شي، کله یو طرف ته ګوري، کله بل طرف ته ګوري. کله انسان باندې سخته راشي دا سخته انسان ګډوډ کړي. رب العزت د دې هر څه نه خبره دی، ستا د اخوا دېخوا کته او ستا دا ټینشن او ستا دا سوچ او ستا دا فکر د دې نه الله خبره دی. هغه ورور چې د هغه رزق تنګ دی، هغه په دقه تګودو کې دی او ټینشن کې دی او سوچ کې دی چې څه به کېږي څه به نه کېږي. فطرت د انسان دی. نو ده ته موږ دا وایو چې رب ستا هر څه ویني. ستا د دې خولې نه چې دا اوف کله ډېر تکلیف د لاسه وځي، کله انسان ځان سره داسې کښېني بس یو افسوس ورته کې داسې وکړي. کله سړی زه ډېره د سوچ خبرو کوم، کله سړی د ډېر غم کې موسکی شي. خیال هم کړی که نه؟ لکه داسې مثال د لاسې درکړم، ته یو ځای ته ورغلې چې دلته به الله رب العزت ماله د رزق یوه لاره جوړه کړي. انتظار دې وکړو ولاړ وې په لین کې او فایلونه دې راغستي دي او پلاني ته دې هم ټلیفون کړی دی او هغه ته دې هم کړی. چې کله ستا نمبر راغی تا ته یې دا وایي چې نشي کېدی، حالانکې ستا د میاشتو یو پروګرام جوړ کړی او رابطې دې کړې وي او وخت او پیسې دې پکې هم لګولي دي، خو تا ته وایي نشي کېدی. کله به داسې ځای کې سړی موسکی شي. دا مسکا د دې انسان په دې شونډو چې راشي که نه، عرش والا دی او هغه ته دا پته هم لګي چې دا مسکا د څه ده. دا د خوشحالۍ ده، دا د خفګان ده، دا د غم ده، دا د ډېر درد مسکایي. ګورې دا د خوشحاله کېدو هغه نه دا مسکا په څه کوي؟ یعنې بس حیران شي چې زما دې منډې ته وګوره، زما دې کوشش ته وګوره، او ده راته په دوو ټکو کې ووایي چې دا کار نه کېږي. رب ستا د هر څه ویني. هغه انسان چې الله وله بچي نه ورکړي، دا بل مثال وایه، او دی څوک ویني د ځان سره زوی را روان کړی یا زوی راغستی لوبې ورسره کوي، دی ورته ګوري داسې. هغه نظر د ارمانونو یو نظر چې دی ورته ګوري. رب ستا په دغه کتو باندې پوهه دی، داسې مهربان رب. هلته دا پته دی چې دی چې به کوم نظر ګوري او په زړه کې صرف کته خو نه وي، د دې کتو سره په زړه کې څه دي الله د هغې نه خبر دی. یو سړی بیمار دی او په کټ کې پروت دی او خوځېدی نه شي او خوا او شا کې دا روغ اوړي راوړي، نو دی هغوی ته یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه د حسرتونو وي، هغې کې یا هغه د امیدونو وي. نو رب ستا په دې پوه دی چې ستا زړه کې څه دي، ته څه غواړې. کور ته سړی ورننوځي، یو سړی چې هغه مالي حالات کمزوري دي، کور ته ورننوځي، بچي پسې رامنډې کي، یو ورته وایي ماله دا شی، بل ورته وایي ماله دا شی، او دی هر یو ته په یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه ماشوم پرې نه پوهېږي. او کېدای شي خوا او شا کې مشران هم پوه نه شي، خو عرش والا پوه شي چې ده په زړه کې څه دي. نو پوره به کړي دغه هر څه دا کوم چې ته غواړې. وایي د خپل وخت که تاسو خیال کړی، ګوره کله چې موږ دا نوي ځوانان شو که نه، نو دغه وخت کې سړی وایي چې ما سره ګاډی وی او ما سره پیسې وی او سیکل هم سړي سره نه وي، او که یې چې څوک ورته پرېږدي هم نه. خیال هم کړی که
که چېرته بل څوک هلک ځان سره ګاډی یا سایکل یا څه شی راولي بس دا ټول ورته حیران ولاړ مونږ وایو چې دا هر څه موږ سره وی خو راځي نه په یو ځای بیا داسې وخت په ژوند کې راشي چې هغه هر څه الله ورکړي په دای خپل وخت دی په دغه عمر کې اوس نوی نوی زلمی شوی دی چې زما واده وی په دغه ټیک او په دغه عمر کې چې دی څوک ویني لکه اوس مشر سړی دی 4-5 بچي دي دی هغه ته پوس کېږي 4-5 چې زما هم وی بچي دي چې مزه کوي صبر وکړه د هر څه به خپل ځي راځي ګاډی دا به خپل وخت تجارت دا به خپل وخت راځي کور دا به خپل وخت مشرتیا جرګو کې کېناسته د خبرې خاوند جوړېده د دې هر څه به خپل وخت راځي نو ته به میوه د پخېدو نه مخکې نه شو کې میوه پرېږده چې څه شي پخه شي نو راوی به یې شو کې او به یې خورې او مزه به ترې والي او خرڅه به هم کې پیسې به هم وګټې نو چې داسې دې را شو کولی چې هله پخه شوې نه ده د هېڅ کار دې نه کړه یو سړی ما ته وایي چې د آیت تا موږ ته بیان کو ولې مقصد زما د خبرې دا دی کم رب چې رسول الله وسلم ولیدو چې دی دا مخ په مخه اړی راړی او د اسمان ته ګوري هغه ارمان ورته معلوم و هغه ارمان یې ولې پوره کړو که نه هغه رب به زموږ د ارمانونه هم پوره کوي انشاءالله او ناخبره نه ځي مقصد دا هغه ناخبره نه ځي که بعض راشي ما ته وایي هغه تعبیر بعض خلک د خبرې نشي کولی صحیح د خبرې تعبیر کول دا هم یو فن دی نو داسې ډېر کسان چې هغوی خبره کول غواړي خو هغه تعبیر یې ګډوډ وي نو کله به کې بعض داسې ووایي د جهالت د لاسه یا د علم د کمي د لاسه به موږ ووایو تعبیر ولی نه ورځي یاره بس چې الله به خبر نه وي دا مونږ چې دومره ده حالانکې دا خبره چې ګوره قصدن عمدن څوک کوي نو په دې باندې انسان کفر ته ځي سړی وي چې الله به خبر نه وي خو زه دا عذر دې ورونو له ګورم چې هغه څوک چې دا خبره کوي هغه په دې نیت نه کوي کوم چې جاهلان هغه سخت یې ډېر والی راوالی او هلته ده سره علم نه یو کله پکې دا خبره الله ګور الله د هر څه نه خبر دی دا بچایي ټوله د چا ده د الله ده دا کیدی شي چې د چا به بچایي کېږي یو کار کېږي او هغه ته خبر نه وي ته خبر دی نو ستا یې د هر څه نه خبر دی ستا د زړه کې چې کوم ارمانونه وړي راوړي دې نه خبر دی کله انسان اسمان ته دي شي بس دي شي تاسو دا پوهېږئ چې ته چې داسې اسمان ته وګورئ ولې دې وکتو څه غواړې د دې نه الله خبر ده که خیال هم کړی دا څاروی او دا ځناور چې وږی شي خوله یې کوم طرف ته نیولي اسمان ته د دې نه الله خبرې چې دی ولې اسمان ته ګوري کله به انسان څه مسله راشي که نه تاسو کیدی شي چا باندې تېره شوي او کیدی شي چا لیدلي کله به انسان باندې څه مسله راشي که نه او ډېر داسې هغه مسلې وزوري نو دې داسې الله وایي یا الله نور څه نه وایي صرف الله داسې اوچت کړي څه یا الله نو ته څه وایي نو بس هغه الله ته پته ده هغه الله ته پته ده ځکه زم کې انسان دعا غواړي که نه او دا لاس اوچت کړي چې یا الله هغه تا ته پته ده نو تا ته پته ده هغه څه چې زه غواړم او بس تیره له قبول که تفصیل ته سره ضرورت شتی نه هغه رب ته هر څه معلوم دي ولې د ایوب علیه السلام دعا ایوب علیه السلام دعا تاسو ته خو معلوم وي هغه باندې 18 کاله بیماري وه او ډېره سخته بیماري پې وه ډېر یې په عذاب کړی نو په اخره کې هغه چې دعا وغوښته نو څه وویل وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین یا الله تکلیف راته ډېر دی او ته مهربانه ربې اوس څه وغوښتو ظاهره کې څه وویل نه خو دننه یې څه غوښتلي دي هغه دې څه غوښتلي دي چې دا تکلیف رانه لرې کړي مطلب دا دی ګوره یا الله تکلیف ډېر شوی دی او ته مهربان یې تکلیف ډېر دی ته مهربان یې د درس ته که توجه ورکړئ دا به ډېر فایدهمن وي ستاسو لپاره درس واورئ یو دوه خبرې به یې زده کوئ
ته مهربان یعنی ما باندې مهرباني وکړه او زما دا تکلیف ختم کا. الله رب العزت په دې پوهېږي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، موږ ستا دا مخ اینو چې ته اړې راړې د اسمان طرف ته. الله وایي زه به دله هغه قبله وګرځوم کومه چې ستا خوښه ده. الله رب العزت دې زموږ حاجتونه پوره کړي دنیا او د آخرت. او الله رب العزت دې څومره مسلمانانو ته چې غمونه مصیبتونه دي مسلې د الله دې ورته ټولې ختمې کړي. قرآن کې یو آیت دی چې کله پکې سړی سوچ وکړي او دې آیتونو ته سوچ او فکر د انسان الځي بیا که خبرې له راځو ما کړې وه پوهېږي څنګه چې ترجمه وله ورځي د قرآن، ترجمه وله ورځي پوه شوی پې ترجمه اولنۍ مرحله ده، بیا د علماو سره ناستي دی به سوچ کوي دې قرآن ته. قرآن کې یو آیت ته الله وإن من شیء الا عندنا خزائنه، دې ته به چې د سر سوچ نه یې تللی کېدای شي داسې بې شماره مسلمانان چې هغوی د آیت اول پرې راوړي لکه ته به وایې چې دا نن نازل شوی دی د سره وونه خو ده چېرته لوستلی نه دی. وإن من شیء الا عندنا خزائنه، الله وایي هر شی چې دی که نه ما سره خزانې دي، هر شی چې دی ما سره خزانې دي. دا ډېر خوږ آیت دی او دې کې چې سوچ وکړي که نه یو څو خبرې مخې ته راځي د ټولو نه اولنۍ ستا چې څومره امیدونه دي او ته چې څه غواړې د هغې ستا د رب سره خزانې دي، ستا رب سره څه دي خزانې دي، نو د هغه نه یې غواړه. او کوم چې اسباب دي کوشش دی محنت دی هغه خپل جاري ساته او د دې هر څه د الله سره خزانې دي او ته یې غواړه. خزانې د الله سره دي خو ما او تا به هغه رب ته فریاد کوو څه دعاګانې به غواړو چې الله دا خزانونه موږ له راکړه. دویمه د سوچ خبره دا ده په دې آیت کې چې دا صفت صرف د الله دی، بس د بل چا دا صفت نشته. داسې د الله نه علاوه ټول مخلوق دی، په مخلوق کې داسې څوک نشته چې د هغه سره دي د هر شي خزانې. بس صرف او صرف د یو رب شان دی د الله رب العزت چې د هغه سره د هر شي خزانې دي. که څوک دا عقیده لري که نه چې خزانې د رسول صلی الله علیه وسلم سره هم دي، د ځمکې او د اسمانونو خزانې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دي او کنجیانې د هغه سره دي، دا عقیده د شرک او د کفر ده. ولې؟ ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې برخدار کړو د چا سره؟ د الله سره. یو خو دې دا مسله راووته. درېیمه دا خبره ترې راووته چې دا کم خلک چې مخلوق ته چغې وهي او د چا در او دربار له تلي دي او درګاله او د چا د قبرونو نه تاویږي او سجدې لګوي او ښکلوي او د هغوی نه څه غواړي، دا ښه ګمراهان دي. ولې؟ هغه رب یې پرېښودی دی چې د هغه سره د هر شي خزانه ده او پروت دی هغه چا ته چې هغه رب ته محتاج دی د کوم رب سره چې د هر شي خزانه ده. نه دی ګمراه نه دی؟ د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی دی د هغه نه هم زیات ګمراه دی. اتې هوښیار دی، هغه ته هوښیار دی چې یو سړی د ځان په شان انسان ته پروت دی. لکه زه به تاسو له مثال درکړم. یو سړی داسې یو مثال، یو سړی دی چې خلک وایي چې دا پیر دی او دا الله سره برخه او دا ډېر بزرګ دی او هغه بیمار شو. ډاکټر صاحب له موږ بوتو چې دله علاج وکړه، پیر صاحب بیمار شوی دی، هغه ورته دوایي ولیکله، علاج یې وله وکړو. څه وخت بعد هغه مړ شو، پیر چې دی څه شو؟ مړ شو. هم هغه ډاکټر بیا د ده د قبر سره ولاړ دی او د ده نه روغ صحت غواړي. د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی هغه د ده نه هوښیار نه دی؟ خبره مې دې پورې وکړي. پرون ده پیر صاحب ته ستنې وایلې او دوايانې یې ورته لیکلي چې دی ښه شي، نن دی د هغه قبر ته ولاړ دی او هغه ته چغې وایي. لکه نو دا هغه ځان ښه کولی نه شو، تا پسې راغلی و
وی ما ته څه دوايانې ولیکه که الله راله صحت راکړي نن ته دلته ولاړې دا څومره لوی کمقلتوب دی ښه جی دلته پیر دی او هغه داسې دی او هغه دا دی او موږ هغه له چانده کوو موږ هغه له دا کوو موږ داسې هغه ها هو جوړ دي بیا پیر صاحب مړ شو چې مړ شو دي کومو خلکو چې هغه له چاندې ماندې کولې او هغه له به آبادي جوړوله دی به دلته اوسېږي او د هغه خیال به یې کوو د هغه خدمت به یې کوو هغه اوس د هغه قبر ته پراته وي د هغه نه حاجتونه غواړي دا کمقلتوب نه دی پرونه پورې چې ته لګیا وي د هغه دپاره دې منډه واله نن ته د هغه نه غواړې نو د هر شي خزانې د چا سره دي الله سره د الله نه یې غواړي او مقصد زما د خبرې لوی هغه دا و لوی مقصد هغه دا و چې ستا د رب سره د هر څه خزانې څه چې ستا زړه کې د دې سره هم خزانه ده اوس ما ته پته نشته زړونو کې څه دي خو هر چا ته پته ده دا څه چې ته غواړې که نه د دې سره هم خزانې دي غواړی ته او په خپل وخت بدله درکې که ستا پکې خیر و دا اوس بله خبره یاده که بعض څیزونه ګوره الله موږ له نه راکوي ځکه چې زموږ پکې خیر نه خو موږ په غیبو نه پوهېږو موږ په غیبو نه پوهېږو لکه اوس یو سړی دی دی غواړي چې یو ملک ته سفر وکړي او ډېرې منډې ووالې او پیسې م ولګولې او کاغذونه یې برابر کړو خو څه نه څه مشکل پکې راځي او دی لا نه موږ به هسې د مثال دپاره وایم په دغه ملک کې دته یو جاښه جوړېده هغه یا دیني فتنه دین سره تعلق ساتي داسې فتنه وه یا د ده بدن ته نقصان و یا د ده عقل ته نقصان و د ده نشه ییز جوړېدو یا چا مړ کو یا د ده بچو ته نقصان و الغرض څه نه څه مسله دته وه الله د ده په نصیب کې دغه ملک ته تله نه ولیکلي دی اوس سور کېږي شین کېږي کته بره ټوپونه وایي وایي زما کار ونه شو ګوره دا چې ونه شو په دې کې به خیر خو ما ته د هغه خیر نه یو خبر کله بیا انسان په دنیا کې خبر شي چې زما په دې پلاني کار کې خیر نه و بیا ډېر پښیمانه وي چې ما هغه څه کړي وړي ویلې یاره ګوره پای کې دومره لوی خیر چې زه لا نړم او زما هغه کار ونه شو او الله ماله هغه نعمت را نه کړو زما پکې خیر نو د الله سره د هر څه خزانې شتي خو تاله به تې درکوي کله په خپل وخت او کیدی شي در نه کي ستا به پکې خیر شي دوه خبرې ذهن ته واچو ام للانسان ما تمنى قرآن کې الله دا خبره کوي ولې انسان چې څه غواړي او څه ویږي هغه شان به کېږي موږ ګورې د الله بندګان یو بنده هغه څه کوي څه چې ورته رب ویلي دي نو ګوره په دنیا کې پوره هغه څه به نه کېږي څه چې ما ورته ووایم ځکه مشهوره خبره ده چې دنیا ژوند څه دی نیمګړی دی نیمګړی ورته ولې وایي هر ارمان نه پوره کېږي ځکه پښتانه په بله طریقه مو وي چا شل کړې نه ده چا شل کړې نه ده مطلب څه دی چا پوره کړې نه سر ته یې رسولې نه ده د چا هغه ټول ارمانونه پوره شوي نه دي ډېر ارمانونه زمونږ دا به نیمګړي پاتې کېږي خبره یاده کړه د دې څه نه هم پاتې شوي دي دا د چا دپاره استعمالېږي چې کوم مړه دي د هغوی ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې شوي او زما او ستا به هم ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې کېږي خو ته به خپل رب سره خپل تعلق هغه مضبوط ساتي او د هغه نه به غواړي قرآن کې یو آیت دی بل څو آیته شو دوه خیر هم دی په دې مجالسو کې څومره خیر دی که نه او څنګه به پکې خیر نه او خبرې د چا وي د رب العالمین دی بیا به کې سوچ او فکر الله اکبر دا یو خبره چې یو آیت واوري انسان د قرآن یو خبره د ژوند ټولې مسلې انسان ته هېڅ هم نه ښکاري زما خوا ته په خپله ملګري راځي وي اول به مونږ په وړه وړه خبره باندې په معمولي تاوان باندې به بس زمونږ طبیعت هم ګډوډ و زمونږ اخلاق به هم خراب و هر څه
چې کله موږ د الله رب العزت په دې دین پوه شوي اوس که غټ نه غټه مسله موږ ته راشي موږ د هغه مسلې استقبال په دې عقیدې سره کوو چې دا به الله لیکلي او په دې کې به خیر او سوال دا کوو چې یا الله موږ د سختو نه وساته خو چې اوس الله په نصیب کې لیکلي نو ته دې ځي چېرته هېڅ چېرته ته هم نشي تللی قرآن کې یو بل آیت ته د درېیم آیت والا الله اکبر او کوم ملګري چې قرآن کې سوچ او فکر کوي کیدی شي هغه دې آیتونو باندې تېر شوي او سوچ یې پکې کړی دا کوم چې زه ذکر کو خو کوم چې سوچ نه یې کړی دا راته زه وایم یقیني دوی ته به داسې ښکاري لکه دا آیتونه چې اوس نازل شوي حالانکې د دقه قرآن د سره پاسه 1400 کاله مخکې نازل شوی دی خو په هغې دوړې پرتې دي څوک به یې راوایي د هغه خو د برکت دپاره موږ یې ښودی دی که څوک مړ شو نو بیا به سپارې وایو قرآن موږ څه له یې ښودی دی که څوک مړ شو نو چې بیا سپارې راوالو چې بیا ده ووایو بیا ختمونه بیا دیګونه بیا وریجې بیا د هغې نه بعد باس کول چې وریجو کې خوند و که نه و قصابي ورته چې دی دیګمار ورته غوړي ډېر کړي و مالګه ډېره کړې دا زموږ د قرآن سره محبت دی فقط ته لږ راشي ته صحیح قرآن واوره ته ورسره ژوند تېر کړي که ستا دا ژوند بدل نه شو بیا ما ته ووایه دا زه نه منم زما دا ایمان دی چې یو سړی دی په قرآن باندې ځان پوه کړي او هغه دې مخلص وي او د ده ژوند دې بدل نه شي دا زه نه منم و دې آیت ته غوږ کښېږده وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ که الله ستا دپاره یو خیر وغواړي که نه او تاله څه درکول غواړي فلا راد لفضل نو داسې څوک نشتی چې د الله دا فضل او خیر منع کړي تاله زم چې دې ته موږ ډېر زیات سوچ وکړو خصوصا چې زه وایم موږ نو مراد ترې څه وکړي د پښتنو د معاشره الله رب العزت چې تا دپاره څه لیکلي دي که نه کوم خیر یې لیکلی دی ستا په نصیب کې او ستا په تقدیر کې اکه دا ټوله دنیا و ما فیها دنیا او په دنیا کې چې څه دي اسمانونو والا ځمکې والا اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی هغه هم شي دا خیر تا نه څوک نشي منع کولی دا به تا ته در رسي ښه مطمئن اوسه موږ کې یو ما د پښتنو دا خبره ولې وکړه زموږ یو کمزورې عقیده بله جوړه شوې ده لکه اوس صحیح ده دا جادو چې دی اثر کوي په اجازت د الله سره بد نظر اثر کوي په اجازت د الله سره خو موږ د خبره کې زیاتې کړی دی لکه کله داسې چې په انسان باندې سخته هسې راځي هسې سختې به نه راځي کله سړی بیمار شي کله غریب شي کله په غم کې کله په څه کې کله په څه کې موږ ډایرکټ سوچ څه ته ځي چې چا څه کړي دي او دا وی ابروز راته چا خبره کوله وي زموږ یو خپل چې ته ویزه لګوله که نه سعودي ته راتلو اوس یې سختي ډېره کړې ده هلته د معلومات ډېره لي نو هغه چېرته څه کاغذ ماغذ به پکې صحیح نه و چې واپس کړی دی جو اوس وایي چې دا زموږ دا ترور کوډګره ده زموږ دا ترور او دې چېرته څه چل کړی دی دوی دې کوډ مه کوي دا چلونه د مخکې نشتي اسانه مسله ده او د تقدیر ته به څه وایو د الله د طرف نه چې کوم شر دی او خیر راځي دې کې به څه وایو دا خو بیا هر څه ختم شو بس دکه به وایو چې دا چا څه کړي دي رب چې ستا په نصیب کې کوم خیر لیکلی دی هغه یې څوک نشي بندولی او کوم مصیبت چې ستا په نصیب کې لیکلی دی هغه هم تا نه څوک نشي بندولی رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك دا څه چې در ورسېدو د تا نه وړېدونه او د تا نه چې واوړېدو دا تا ته در رسېدونه زه له مثال درکړم چې ښه به پوه شي دوه وروڼه یو کور کې اوسېږي او دا یو مړ شو دا مرګ چې د دې بل نه وړېدلی دی که نه
او ده ته راغلی دا د ده و هغه ته نه رسېدو دا ده په نصیب کې داسې نه شوه کېدی لکه بعض دا خیال هم کړی اکثر دا ښځې چې په غم کې چیغې یا الله وایي چې ده په ځای دغه پلانی مړ کړی بوډا وایي داسې که نه وایي ځوان هلک ته چې د ده په ځای هغه بل مړ و د 80 کالو دی او اکثر پکې دا زنانه خواښې ژوندۍ هغه یادوي چې د ده په ځای وایي دا مړه وی وایي دا چې بیا ورسره داسې وایي چې څومره سړی بدعملی وي ژوند یې اوږدي دا غلطه خبره ده د شریعت په رڼا کې دا خبره غلطه ده کله سړی نیک عملی او عمر یې اوږدي او کله سړی بدعملی او ژوند یې لنډي نو ته به دا ښه خلک زر مري وایي ښه خلک دا مې اورېدلی که نه مې اورېدلی دا خبره چا کړې ده الله کړې ده نه رسول وسلم کړي چې ښه خلک زر مري په دې ښو خلکو کې داسې نه شته چې ژوند یې اوږدي شتي پکې او په دې بدو خلکو کې لنډ عمر والا شتي که نه شتي شتي پکې نو اکثر به دا زنانه وایي چې دا پلانی مړ وی نو اصل کې دا د دین کمی دی دا خو فیصله د الله ده د دغه یو ناوړېدنه د چا په باره کې چې شوې ده او ده ته رسېدنه د چا په باره کې چې نه ده شوې په دې کې یو بل سکون موږ ته میلاویږي ښه هغه هم زموږ په معاشره کې دا مرض دی خفه کېږو به نه د معاشرې مرضونه به په ګوته کوو چې څه چل وکړو چې اصلاح یې وکړو هغه ده یاره لکه څنګه ما او دې یو ځای سعودي ته تللي یو ما او دې یو ځای دوبۍ ته تللي یو ما او دې یو ځای پلاني ملک ته تللي یو 15 کاله د شو 15 زما وشو دله الله کور څنګه ورکړو ما اوس وی پوه کړو د چین سره شروع کړي ته ما په دې مسله اوس پوه کړه ما او دې خو یو ځای تللي یو 15 کاله د ده 15 زما ته ولې کور جوړ کړو اصل کې دا عقیده نه ده پېژندلې چې کوم شی چې تا ته در رسي د تا نه اوړي نه او کوم چې تا نه واوړي د تا ته در رسي نه الله د هغه په نصیب کې لیکلی و دا خیر دا نعمت دا کور هغه ته ورسېدو ستا په نصیب کې نه و تا ته در ونه رسېدو دا د 15 کالو او د 10 او د 40 قصه نه ده ګنې ډېر خلک ډېر زه وایم ډېر مسافر چې د هغوی په مسافرو کې 10 کاله 15 کاله شوي لا د اوسه پورې ځان له معمولي کمره نه دی جوړه کړې او بعض هغه دي چې کال دوو کې بنګلې جوړې کړي نو اوس ما ورته څه کوو په دې وباس کوو نه زما زړه په ارام دی الحمدلله ولې په ارام دی ځکه چې ما د خپل پیغمبر نه اورېدلي دي چې څه چې تا نه واوړي دا تا ته در رسېدو نه او دا څه چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اورېدو نه دا د هغه په نصیب کې نو زه څه وکړم زه به پردی حساب نه کوم زه به داسې کار وکړم که زما په کار یې داسې نعمت رب ته به عجزي وکړم لاس به اوچت کړم چې یا الله مال پیسې راکړه او خپل محنت به ورسره کوو خپل کوشش به کوو چې کله هغه وخت راغی لږ ساعت مخکې ما ده چې الله څه دا هر شي خزانه ده خو خپل وخت یې تاله به هم درکړي نو بیا موږ ستا حسابونه کوو نو ته به خپل حساب ګوره غوسه کېږي خفه کېږي چې زما حساب دې څوک نه کوي نو ته د بل حساب څنګه کوې پرېږده حساب چا ته الله ته حسابونه پرېږدئ الله ته د الله د بندګانو حسابونه مه کوئ خپل ژوند هم پرې لنډ تنګ کړی دی او کیدای شي ته په ګناه کې هم واقع شي کنځلې به کې تهمت به لګې ځکه چې اکثر داسې مجلس چې ختموي نو آخري فیصله به کې څه وشي نه آخري فیصله په داسې مجلس کې چې دا بحث پکې روانې څه وشي څه تهمت ولګي غلو دی غل د آخري نتیجه او دی غل نه و ته ګناهګار نه شو یو مسلمان دی د غلا بهتان ولګو نو یاده که دا خبره کم خیر چې الله ستا په نصیب کې لیکلی دی او تا ته در رسي صحیح ده دا خبره صحیح ده چې رسول الله وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې که تاسو څه کار کوئ خپل څه حاجت پوره کوئ هر چا ته یې مه بیانوئ
رسول صلی الله علیه وسلم وایي هر د نعمت خاوند سره خلک حسد کوي. دا د پیغمبر خبره ده. خو دې دا مطلب نه دی چې بالکل بس که څوک کیني دا نن چې ما دا ټوخ وکړو نو دا پلانې په دې طرف تېر شي او نن چې دوکان ونه چلي دوکان دی کله به چلي کله نه دا هغه سپېره راغلی و پرون لکه ستا په نصیب کې چې څه دي د یو کس راتله به هغه څنګه ختم کړي دا ستا د څه شي عقیده ده مسلمان عقیده دا ده چې زما دوکان ته یو کس راغی هغې د لاسه زما سیل کم شو زما سامان کم خرڅېږي دا د څه شي عقیده ده نو ما او تا به احتیاط هم کوو دعاګانې به هم غواړو خو دومره ده چې دا عقیده به ورسره ساتو چې څه زما په نصیب کې الله لیکلي هغه به ما ته رارسي نو دا ډېر څه پټولو ته ضرورت هم نشته غلو به پکې نه کوي لکه ما بعض کسان لیدلي دي چې لکه د پلار نه یو شی پټ کړی لکه ګاډی اخیستی دی نو پلار ته نه وایي چې ما ګاډی اخیستی دی دا مسله په موږ کې ولې ډېره ده دا چې د یو بل نه دا نعمتونه پټوو زما دا خبره غلطه که صحیح ده ګاډی اخیستی کور چاته بلکل او خبر هم دي چې غلی غلی کوي ولې دا مسله موږ کې ډېره ده زه درته یې وجه ذکر کوم ځکه چې دی پخپله داسې دی دی پخپله حسدګر دی دی پخپله په خلکو تهمتونه لګي دی پخپله په دې سوچ کې دی چې د دې پلاني نه الله دا نعمت ختم کړ نو د ده اوس دا ګمان په ټولو باندې دی که زما دا ګاډی چا ما سره ولیدو چې اوس دا ټوله دنیا په ما پورې نښتې لکه ګاډی څه شی دی الله در یو نعمت در کړی شکر یې ادا کوه ستا په ګاډي باندې به سړی څه کوي ښه یو آیت په قرآن کې دی الله اکبر یعنی که زه یم که نن دا آیت تاسو ځان سره ویوړو که نه نو ستا زړه به او ځان دې به پوه کړو زړه ته چې به ستا کوم اطمینان میلاو شي داسې اطمینان او سکون به چېرته تا نه محسوس کړی الا دا که په دې آیت باندې ته چې ته مخکې نه پوه شوی او تا اورېدلی ورسره ولاړې او سوچ دې کړی الله په قرآن کې وایي وهو معكم أينما كنتم تاسو چې هر ځای کې الله تاسو سره دی څومره اطمینان پکې دی ته یوازې نه یې کله ناکله د سړي د ملګرو سره د خپلوانو سره مسله راشي خلک یې پرېږدي دی یوازې هېڅ یوازې دی تا سره رب دی تا سره عرش ولري تا سره هغه څوک دی چې د دې ټولو د زړونه د هغه په دوو ګوتو کې دي وهو معکم اینما کنتم تاسو سره دی مطلب الله ستا ویني ستا اوري په تا پوهه دی دغه ویلي دا موسی علیه السلام چې کله تو فرعون له دعوت ورکو او هارون ورسره مو علیه السلام نو هغوی الله ته ووایي چې قال نخاف ان یفرط علینا یا الله موږ یریږو سړی به موږ سره ظلم او زیاتې وکړي ځکه چې ډېر ظالم سړی دی او قصې د فرعون خو مشهورې دي الله ورته لا تخافا انني معکما زه تاسو سره یم اسمع وارى زه اورم او زه وینم ما ورته یوازې نه یو موږ سره الله دی دا خبره امید هم پیدا کوي او دا خبره یره پکې هم ده یره پکې څنګه ده چې ګناه صحیح ده ته خو دې ته خوشحاله چې الله ما سره دی او ما ویني او زما اوري هغه ګوره ستا دا ګناهونه ویني هغه ستا هغه خبرې چې کومې ناروا دي او ته یې کې هغه یې اوري نو زه تاسو ته دا وایم بلکل مطمئن ژوند تېروه بلکل مطمئن وهو معکم اینما کنتم کوم ځای کې چې ته یې تا سره څوک دی الله ته یوازې نه او پرېږده دنیا والا به سي او د دنیا والا به دوستیانې سي او خپل ولیانې به سي هر څه عارضي دي نو په دې باندې خپل طبیعت مه خرابوه او خوشحاله اوسئ چې زموږ سره څوک دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوو غار ته ننوته قصې تاسو ته معلومه ده او 3 ورځې او 3 شپې په غار کې دننه او کافران بالکل د غار په خوا تاویدو را تاویدو ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله که یو پکې د خپلو خپو ته وکتو نو ما ورته وویني هغه له جواب څه ورکړو
لا تحزن ان الله معنا. مغم جنکی ابو بکر اللہ زمان سر دے کر. روایت کی راځي وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو بکر ستا داغه دوه په باره کې څه ګومان دی چې درېمې الله یي. چې داغه دوه په باره کې څه چې درېمې الله یي. نو دا زموږ ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره. لا تحزن ان الله معنا. مه غمجنه کېږه، زموږ سره څوک دی؟ الله دی. یو څو منټه پاتې دي، یو آیت به بل ذکر کړم درته اخرنی. یاره زما خو ستاسو راته پته نشته، زما خو دا خبرې دومره په زړه باندې خوږې لګي، سړی وایي چې ټول عمر د الله دې کتاب ته ناست و، دا خبرې مې اورېدې. انشاءالله نږدې ورځو کې ورسره موږ لږ ډېر وخت تېروو په تفسیر کې انشاءالله. زه تاسو ته دا خبره کول غواړم او ښه په توجه یې واورئ. دې دنیا کې داسې څه نشته چې هغه د دې لایق چې ما او تا پې د یو بل سره دشمني وکړو. ونه رسېدی پې. دا زما پښتنو ته خاص نصیحت دی. په دې دنیا کې داسې څه نشته چې هغه دې د دې لایق چې ما او تا په د هغې د لاسه څه وکړو؟ دشمني وکړو، د هغې د لاسه خپله دوستي ختمه کړو، د هغې د لاسه خپلولي ختمه کړو. داسې پکې څه نشته. ولې؟ ځکه چې الله وایي کل من علیها فان. کل من علیها فان. دا ایت خو به تا اورېدلی وي، ترجمه به یې درم درځي. څه چې دي هغه فنا کېدونکي دي. آیا یو شی چې فنا کېدونکی دی هغه د دې لایق دی چې ما او تا پې خپله دوستي ختمه کړو او خپلولي پې ختمه کړو؟ په معمولي ځمکه باندې ما او تا یو بل ولو او الله وایي کل من علیها فان. زه صرف د دې ځمکې خبره نه کوم چې دا فنا کېدونکي ده. دا کمی چې ویشتی دی دی به هم فنا کېږي، دا چا چې ویشتی دی دی به هم فنا کېږي، او د څه دپاره چې ویشتی دی هغه به هم فنا کېږي. د ګټه څه وکړه؟ ټول تاوان دی. دا دنیا د دې لایق نه دی چې د دې په بنیاد ما او تا د یو بل سره دشمنیانې وکړو. زما او ستا دوستي او دشمني هغه د الله دپاره وي. دنیا څه شی دی؟ د معمولي یو څو روپو دپاره سبا به نه دا روپۍ نه به زه او نه به ته. بیا به موږ په آخرت کې ارمانونه کوو چې یاره ارمان چې داسې مې نه وی کړی، ارمان چې داسې مې نه وی کړی. نو خپل زړونه یو بل ته پاک ساتئ. دا دنیا ګوره د دې لایق نه ده. دا خبره یاده که ګوره. او دا پیسې، دا ځمکې، دا دنیا، دا په هر ځای کې ګوره سړي په کار هم نه راځي. بعض څیزونه هغه دي چې هغه په پیسو باندې او په مالدارۍ او په دنیا نه اخیستی کېږي. دا خبره غلطه ده. ما کسې نږدې درس کې دا خبره کړې وه چې پیسې د سره یي نو تا سره هر څه دي. دا خبره موږ ډېره زیاته کړو. وایي چې چا سره پیسې ده سره هر څه دي. دا خبره چا کړې ده چې چا سره پیسې ده سره هر څه؟ ډېر څه داسې دي چې هغه په پیسو نه میلاویږي. دا ورورولي، دا خپلولي، دا د مؤمنانو د یو بل سره دا محبت، دا د یو بل سره دوستي د الله د رضا دپاره، دا په پیسو خو نه میلاویږي. نو ځکه دې آیت کې چې سوچ وکړې کل من علیها فان، هر څه په دنیا کې چې دا فنا کېدونکي، نو د دنیا د دې لایق نه ده چې ما او تا د دې په بنیاد د یو بل سره بغض وکړو. بعض لګیا د یو بل سره اکثر دلته چې کومې قصې د مسافرو په یو څو ریاله په یو څو روپو به یو بل ګرېوان ته لاس اچوي. لکه معمولي دنیا، او هغه کومه دنیا چې ته بې دسه وران شوې هغه دنیا هم بیا دومره ګټه نه ده. لکه یو څو روپو حساب کې کته به راشي، دی رالګي د هغه خور مور کنځي، هغه رالګي دا کنځي، په لارو کوڅو کې یو بل ته کنځلې کوي، په ټلیفون باندې یو بل ته بدې ردې وایي. دا دنیا د دې لایق نه ده. دا د دنیا مسیر دی. انجام د دنیا کل من علیها فان. انجام د آخرت خالدین فیها، همیشه به یې په هغې کې. هغه ژوند له توجه ورکول پکار دي چې هغه د همیشه ژوند دی. هر چې عارضي ژوند دی د دې په بنیاد د یو بل سره خفګانونه نه دي پکار. یا به زه نه یم سبا، یا به ته نه، یا به هغوی نه، یا به دوی نه، او بیا مونږ وایو چې داسې مې کړی او دغه مې کړی. ځکه چې کله دا انسان مړ شي مونږ ته څه شي؟
او قدرمن شي سم قدرمن شي ډېر ښه سړی او دا منډې به مونږ وو چې د دې کټ له اوږه ورکړو دا خو صحیح دی دینداري ده او حق دی به مونږ خو دی چې بیمار و ژوندی و بیمار و ته یې تپوس اتلی نه نن چې ته په جنازې کې ولاړې اوښکې تویې او دا داسې او دا دغه او دا غریب ګرځېدو را ګرځېدو په یو پسې او بل پسې او 500 روپۍ قرض غوښتې تا ولې ولې نه ورکولې نن دی قدرمن شو نن ته د په لاسنیوکې ناست او دا داسې و او دا داسې و دا نه دا ډېر ښه سړی او دا ډېر تا د دغه پلانې حق ولې نه ورکو چې د دې یو حق په تا باندې ولې دې نه ورکو نو موږ ډډه لګولي چې دا سړی مړ شي نو بیا به یې څه کوو بیا به یې قدر کوو نو بیا ستا په قدر موږ کوو څه او هسې ولاړ خاورو له هغه په خاورو کې پروت دی قدر خو هغه دی چې موږ د یو بل کوو په دنیا کې چې کله زموږ په بدن کې سایي ته زما خواله راشي سمنډۍ زه د سره ووم زه ستا خواله درشم سمنډۍ ته ما سره ووې زما او ستا زړه یو بل ته صفایي یو بل سره وروري دا قدر زموږ په کار دی د خاورو د ډیري بیا ته قدر کوې دی داسې و دی دا خو زموږ غریب خاورې شوی دی اوس پې څه کړي اوس تا ته پته دی چې دی زما نه څه غواړي نه نو د یو کس داسې خپلوان خوښي او دوستان داسې ډېر دي ګورې وایي نه په خوله حال یې دا وایي زما هغه خپل خوښ دی او هغه دوست مې خوښ دی چې نه ناجوړه کېږي نه غریب کېږي نه څه غواړي نه قرضه غواړي نه بېروزګاره کېږي ظاهرېږي د داسې ملګري نه چې بلکل پوره وي نو دې سړي ته بیا موږ د ځان نه وایو څه ضرورت خو نشته دي اوس موږ ته خو پته چې ده ته ضرورت نشته اکثر داسې چل کوي ټول نه یادو لکه ښه مالداره سړی به د پیسو نه به داسې چې سم دې به هغه زموږ لا هېڅ خدمت خو نشته او ستا غرور چې غریب دی د هغه سره به څه کوو دا خو خدمت شته او ستا هغه پلانې ملګری غریب او ستا هغه پلانې خپله غریبه سره به ته مالداره سړي ته چې دی سر دې ټیټ کړی چې زموږ لا څه خدمت وي نو ته ته پته لري چې خدمت نشته خو که دغه مذهب به دا وکړي چې دی ورته وایي زما لا څه خدمت وي هغوی ته وایي جوشتي ته بیا د ده ورورولۍ ته وګوره او د ده دوستۍ ته وګوره مقصد زما د خبرې دا دی چې دنیا د دې لایق نه ده چې د دنیا د لاسه موږ یو بل ته زړونه بد کړو کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام یو وخت به داسې راځي چې ته سوچ وکړې او د آخري خبره ځان سره ویسه هم په دې ځمکه باندې دا موږ چې پې ناست یو که نه په دې باندې زموږ په شان انسانان اوس د خاورو لاندې دي یو وخت به داسې راځي چې دلته به نور خلک ناست او هغوی به دا وایي چې دلته څه خلک ناست او اوس د خاورو لاندې دي او موږ یادوي ناسې تینځي یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې ژوند کې سله یو بل ته زړه بد کوو سله یو بل سره دشمنیانې کوو سله د یو بل سره بغض کوو الله رب العزت دې زموږ دا زړونه یو بل ته صفا کړي او الله دې زموږ زړونه د بغض او د حسد او د کینې نه صفا کړي الله رب العزت دې زموږ چې کوم حاجتونه دي الله دې هغه موږ له پوره کړي او الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت خوشحالیانې زموږ ټولو په نصیب کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد